حامد کرزي ویلي له احتجاج او اوسنیو ستونزو څخه د وتلو یوازینۍ لاره زده کړې دي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې له احتجاج او له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو یوازینۍ لاره زده کړې دي. نوموړي د افغانستان پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي. د کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو دیني علماو له 8م ټولګي نه تر 12م پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو مقرره غوښتنه کړې. په دوام یې دا ځل د بادغیس علماو اسلامي امارت څخه د نجونو د ښوونځیو دوباره پرانیستل غوښتي دي. پخواني ولسمشر په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کړی او د افغانستان اسلامي امارت څخه غوښتنه کړې چې د افغان ولس ځانګړې توګه د دیني علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او د نجونو ښوونځي پرانیزدي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.